سلامونه ملګرو، روان شو د نیو ایئر نایټ FGC کنسرت لا ډاکټر کرم خان او د نور ملګري د فرمان نو زمونږ ټول سندرغاړي په ماښام راځي، موږ سیټینګ کوو او ووتو خپل منزل په ټاکل را سره اوسئ. راورسېدو په یونیورسټي روډ سپرینګ کارنیول هال. دا شادي هال دی، غټ هال دی، نو کنسرت پکې کېږي او هر څه درته ښیم، ځئ چېرته ما را سره اوسئ. دا بس کار پې روان دی، دغه کرسۍ هم راکوزېږي، دلته هم سیټینګ کېږي. دې کې به زمونږ نوی کال بدلېږي. انتظار لپاره قربان یو منټ دا کرسۍ نه دي، دا لږ شاته کړئ. دې کې به سړي کښېني، دا فهم دي چې لږه فاصله دا زمونږ د پښتونخوا بلبل او یو چابک کردار، چابک انسان افسر لالا راغلی دی. دا جز هم لګیا دی زمونږ سره یو شان، د هر څه یې په سر اخیستی دي. ډېر تکړه انسان دی، خدای دې نظره کوي نه، الله دې راته لري. یاره زما خو دا سړی ډېر زیات خوښ دی، یاره ډېر زیات انتهایي او تکړه انسان دی. خدای دې وله لوی عمر ورکړي. ټیکټس هم بهر مونږ ورکوو او دننه صورتحال بس روان دی او ټایم دی 6:30 بجې. نو اوس به ورو خلک راځي، څه آنلاین ټیکټس خرڅ شوي دي، څه به اوس دا دی د خلکو رش په تاسو وګورئ، را سره اوسئ او دا به ورته زه ښیم وخت په وخت. دا ویلاګ به دومره اوږدېږي چې یو فلم به ترې جوړېږي، خو ځان به بور کوو نه او تاسو ته دا ښیم چې دا کنسرت جوړېږي څنګه او منیجمنټ یې څومره ګران کار دی. وګورئ جي دا رش ډېر زیات رش شروع دی، ګاډي دی یو چل جوړ دی، اوس ځای نه ورو بندېږي. و مزید هم د 300 مساجدو زموږ نور پروګرام دی هغه هم رڼا کوو. نو دا پښتو ده، په دې کې به حجره هم ساتو، جومات به هم ساتو، محفل به هم ساتو. دا به زما د کلاکارانو سره، د اداکارانو سره، د فنکارانو سره، د سپورټس والو سره، څومره ایجوکیشن کې زموږ جوانان دي د هغو سره، زما او زما د رونو د نور برادرز دا به زموږ تاسو سره وعده وي چې په هر میدان کې درسره ولاړ یو. زه یوه خبره کوم، په وس به درته پړی
څنګه چې د ابراهیم علیه السلام په اور باندې تورنه کې اوبه په خوله کې راوړې اچولې نو په هغه اوبو هغه اور نه مړ کېده خو هغې خپل وس کو نیت خو کربوړي پکې پوکې ورکاو چې زیات بشي د کربوړي په هغې زیاتېدل نه خو هم خپل وس خو نیت خو زموږ نیت تاسو سره دی موږ تاسو سره یو او چې ستا په شانې ګلالي هیروګان ژوندي زما ځوان چې دی دی به نشې له نه ځي دی به قتل قتال ټوپک له نه ځي خو دی به پیل له ځي صحت له به ځي عزت له به ځي پښتو له به ځي او ننګ له به ځي سپین مخې غواړم او ماښام سپین مخې غواړم نصیر صاحب هم غواړې که نه سهار سپین مخې غواړم او ماښام سپین مخې غواړم زه څه بلا انسان یم په هر ګام سپین مخې غواړم او بچا हिसार लो आ जाओ तुम अब सारा हिसाब लो तुझसे जुदा की है खता ورونکو د ژبو نه په نفرت نه ساتو ښه هره ژبه به زده کوو دا د ګلوبل ویلج تقاضا ده چې موږ سره د علم د هرې ژبې وي خو د مور ژبه مو پښتو ده په پردۍ ژبه کې اظهار د محبت مه کوه په خپله شته ژبه کې یاره دا عادت مه کوه ما ته خطونه په پښتو کې لیکه خو د هرې ژبې زده کړه مهمه ده سندرې روانې دي قصې روانې دي تاسو خوشحاله یئ که خفه یئ موږ چې تاسو خوشاله یې دیو خو که خفه شي بیا به یې خوشاله کړو تاسو به څوک خوشاله وي خیال دی نصیر صاحب او نصیر صاحب خو لکه چې پیدایشي خفه یاره روان دی مسلمان ګورې کمیشنر صاحب موږ احترام لرو موږ سره ویلي تاسو د راتګ مننه کوم اوس زمونږ بیکګراؤنډ ډېر تیز دی بچا چې دا ملګري پوهېږي هم که نه هم راغواړم هم به نه کې تاسو له دا موږ راوستي اوس په دې موسیقۍ کې څلور پلرز دي په هغې کې یو پلر چې دی هغه خپل یو مکتب دی هغه استاد خیال محمد دی هغه ځان له یو مکتب را شروع کړی دی او جوړ کړی دی دا څو فیصل خیال دپاره د لاسونو ډېره پرتاو کوي ډېر محترم فیصل خیال راغواړم چې هغه راشي موږ سره په ژوندۍ بڼه باندې موسیقۍ شریکه کړي خو دلته مخکې به نه ځئ راځئ هغه خبره اوس هم په ځای باندې ده دا تاسو او دا فیصل خیال صاحب طبيبانو چې څه خیال دی هغه هم ښه نه دی زما چې تا پسې کوم حال دی هغه هم ښه نه دی زما چې تا پسې کوم حال دی شو برقا کوم زمونر و غیر شو ابونر شو برقا عجز کړي هم کمال دی هغه هم خانه دی Hey brothers Hey brothers
یا چې خلک خیر ونه خیر یا چې په سجده یم نو خیر زه په طبیبانو نه رغېږم زه چې تا سره یم یو به درته یو اردو کلام وړاندې کوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जमात अस्सलाम वालेकुम अफसर अफगान से और डॉक्टर करम खान से माशाल्लाह खलक इस्लामाबाद तजीब रज़ला और जो चाहता मैं रातला मन समझ ले रो मातो खलक दल तरा रवानी तो पेशावर तजीब लेकिन वो कि इस्लामाबाद के सब पंद्रह कौन बदल तरीक प्रोग्राम हो रहा है اوس په داسې کوو چې موږ به د کیک کټینګ یوه دستوره ده هغه دستوره به کوو نو زما ارګنایزر ته خواست دی چې هغه 2 میزونه راوړي او زمونږ د سیټې لپاره شاباس دا راغلی دی ویژن ګروپ آف کمپنیز پی ټي وي ایل ټي ډي ا ویژن آف یور لایف دا ډېر ملګري راغلي دي جی راځئ صاحب تاسو کیک چل کړئ د اف جی سی لخوا د نجیب شهزاد باچا کې سلام لدې درسم دا کې کوم حال انتظامیه ته خواست چاړه چرته چاړو ما یو ملګری انجینیر صاحب هغه ته چاوي ماچس ته سرسته راغی په خپل خلکو ته ورلګم چاړه راوړی چاړو د حال مینجمنت باندې او استاد جی په چړې ونه لګو استاد جی ورګه خان استاد جی لا به پسینه چاړه راکاږي ټیم لښته دا ملګری چې نه څه څه راځي اوکې کاته کیمرا جی کانسو ده ورګه جی مو سره یو منټه زه ما شروع کوم خان ما سره ټول وایي خان 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
51, 52, 53, څلور پنځوس، پنځه پنځوس، شپږ پنځوس، اووه پنځوس، اته پنځوس، نهه پنځوس، شپېته. سجاد خان، اظهر خان، منتصر خان او کمال خان د پاره د لاسونو نور پړقاو کوي بیا ګورو چې پړقا څنګه کوي نو فیصل خیال چې د پاره د لاسونو یو بل پړقاو کوي اوس کول اواز کوی نه راپاتې ویلکم له ټول زلمو ته فواد د پاره هم د لاسونو پړقا 408 गाड़ी एयरपोर्ट ते सड़े रवान दे फ्लाइट दे जी 808 गाड़ी ले चाय मेहरबानी कोई सड़े बाहर हेवात रवान दे एयरपोर्ट के मन की 808 मेहरबानी कोई और उस दे बल अंदाज न फल वाले का बनास तरह दे फल वाले खबर के कानून खोले ईवन दे मामा बस समुद्र दे ईवन दे के तासो रागले او تاسو په کتلې یو چې په خبر کې نن چې کوم ژوند دی ورته شو دا نه لسو نمونه تاسو واورېدل دا به تاسو باندې هیڅ یې مانو دا ټول ملګری تاسو ته جمع باندې یو میشن کولی کې وړاندې کوي دا تاسو ټول د ډالۍ هم یو تاسو د ټول د نوې کال په تول دي
د فن او د پښتو په سر په دواړه مخه ښکل شوم په شکل باندې دومره مزیدار نه یم پیره. زما لخوا د نوي کال مبارکي څومره چې زما کتونکي دي د دې ټولو آرټسټانو په نمایندګۍ باندې هغو ته د نوی کال بختور وي. خدای دې دا کال د امن او د خوشحالۍ کې خبره دا کومه ډېر محترمین نمونه را سره ناست دي. منګه په پېښور کې د نوي کال د KK پروډکشن د سوري لاندې یو کنسرټ وکړو. د هغې نه وروسته ټول ملګري راغلي دي. د ډاکټر کرن خان حجرې ته دیرې ته ځای ته منګه ناسو. زما د خبرې مدعا او مقصد دا دی چې زمونږ آرټ او آرټسټ موږ په کوم ځای لیده غواړو یا چېرته یې بوتله غواړو. د KK پروډکشن یوازینۍ مدعا دا ده هم په هغه کنسرټ کې موږ په ګلوبل وارمنګ باندې خبرې وکړي، موږ په کلایمیټ چینج باندې خبرې وکړي، موږ په ایجوکیشن باندې خبرې وکړي، موږ په پیس باندې خبرې وکړي، موږ په نشو یا ډرګ اډکشن چې دی د هغې نه په ژغورنه یا پروټیکشن باندې خبرې وکړي. موږ یوازې سندره نه ویو، یوازې هنر مخکې نه وړو، موږ سره د دې قام د وطن ریښتونی احساس دی. او بیا بله یوه ډېره لویه خبره، دا څومره آرټسټان چې راغلي دي عموما خلک وایي چې آرټ چې دی نو دا خلکو لږ ډېر سپک کړی دی. دا ټول هنرمندان د نوي کال په شپه باندې یقینا چې بیزي وي، مصروفه وي. دیو په یو غږ باندې راغلي دي. ډاکټر کرن خان لا، KK پروډکشن لا، مالا نه د پیسو ډیمانډ کړی دی. خان نه بیا دیو دا ویلي دي تر اخره پورې موږ سره ناسو او د ورکر غوندې د خادم غوندې کار یې هم کړی دی. هغه ایونټ دیو اون کړی و. زمونږ یوه مدعا ده چې دا پېښور د آبادۍ دپاره به بل هېڅوک نه راځي. نه په دې ځپلو خوارانو پښتنو باندې سټارډم خرڅو، نه ورته کبر او غرور کوو، بلکې دیو له موږ په جولۍ کې آرټ وړو. د دیو د خوشحالۍ دپاره موږ مرۍ بوغې کړې، ناوخته پورې لګیا وو. ټولو پښتنو را سره اتڼې وکړې چې هغو بس نه ویلي موږ ورته بس ونه وي. زه د KK پروډکشن د طرف نه د دې ټولو آرټسټانو مننه کوم او په دنیا دا غږ کوم چې پښتانه هنرمندان اوس په آرټ کې هم د خلکو تربیت کوي او د آرټ د لارې د دې پښتونخوا د امن دپاره یو ډېر لوی کردار لوبوي. د شکریا دا پیغام د ټول سپانسرز هم او زمونږ چې څومره هم ملګري راغلي وو هغو ته هم مننه کومه. فواد اکبر صاحب به په یوه جمله کې د خپل رای اظهار کوي. ډېر زیاته مننه. زمونږ چې څه مقصد و هغه پوره شو. مطلب دا دی چې موږ د خوشحالۍ دپاره راغلي وو او هغه موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې دا کنسرټ موږ ولیدو. ډېر زیاته مهرباني. قدرمنو چې غرڅنی خوږ منتظر صاحب به خپل د رای اظهار کوي. ډېر خوشحاله شو او کرن لاله چې کوم دا تاسو چې کومې خبرې وکړي زه لږې غونده خبرې کوم. دا ډېر ګران کار دی دا تاسو چې موږ راټول کړي یو ټول او دا په مینه راټولېږي. نو مننه ډېر خوند یې وکړو ډېر زیات. قدرمنو چې ترسخون او ښکلی اظهر خان به خپله رای څرګندوي. ډېره مننه زما د ملګرو د مینوالو چې راغلي وو موږ یې واورېدو او د کرن لالا او د افسر جان هم ډېره مننه چې داسې ښکلی ماښام یې را جوړ کړی و. ډېره مننه. قدرمنو چې کرسپي او سپایسي سجاد جان به خپله خبره شریکوي. زه ډېره مننه کوم د KK پروډکشن او د ټولو ملګرو چې کنسرټ یې را جوړ کړو او دا ډېر لویه خبره ده. ډېر ښه انیشیټیو دی چې دا کوم ینګسټرز دي زموږ چې کوم آرټسټان دي فنکاران دي دا یو پیج ته راوستل او د دې د ذهن نه دغه خبرې ویستل چې آرټسټان یو کېدی نه شي. ولې نه شي؟ دا ټول دا د ناستې یو او ډېر شکرګزار یو. ګلورین باچا پکې نشته دی، هغه لاړو او د هغې ته هم موږ تینکس وایو چې موږ له ټایم راکړو. دومره دنګ نرې غوړ او د ملکنډ د غرونو شهزاده کمال خان به خپله خبره را شریکوي. ډومبی خو د KK پروډکشن د افسر جان د ټولو مننه چې دغه کنسرټ یې را جوړ کړو. بیا چې څومره ملګري راغلي وو موږ یې واورېدو او موږ له مینه راکړه ټولو ملګرو ته. د هغوی ډېره زیاته مننه کوم څومره چې موږ په ګڼ تعداد د بلها ځایونو نه خلک راغلي، د بټخیلي نه، د سوات نه، د هر ځای نه چې د پېښور خلک د ټولو مننه کوم او خدای دې وکړي چې په وطن کې دغسې امن او دغسې بنډارونه جوړ. ډېره مننه کوم. استاد خیال محمد دې یاد په خیر وي، ژوندی دې وي او تل دې په صحت باندې وي. فیصل خیال د هغه د غېږې تربیت به خپله رایې تر تاسو در رسوي. زه خو به د خپل د پېښور کې چې څومره زمونږ د راغلي مېلمانه وو د هغې شکریا ادا کوم چې لکه داسې سخت باران چې پکې تمام ایونټونه مکثر له کینسل هم شو خو بیا هم دوی موږ ته ځان راورسولو تر اخره پورې موږ سره مرسته وکړه. د ټولو ډېره مننه. قدرمنو صحیح ملګرو تاسو یقین وکړئ زه یم چې د تمهید کې بیا زه یو ګنټه واخلم. دا هغه سړی دی زما ډېر نږدې ملګری دی. اوس مې خالص هغه ملګرتیا یارۍ ته ورسېده. دا سړی چې څومره کمال جانه لویه سینه لري
په پېښور کې دا حجره دا دیره تاسو یقین وکئ که نه دا پښتون آرټسټ دی دا 40 غنټې کولاو وي چې څوک پښتون راځي خوراک څښاک ناستې 10-15 بسترې خالص دې له دلته جوړې شوي دي چې څوک هم راځي نو هغه هم دلته شپه راوړي په دغه ځمکه باندې موږ سره ډېر لوی استاذ باچاجي هارون باچا هم اوده دی دلته ډېر لوی لوی خلک راغلي دي دغه هنرمند د سوات نه راپورته شوی دی په شعوري توګه د آرټ دپاره په علمي انداز باندې ډېر لوی کار کوي دا ټول خلک یا زاب سر افغان چې نن ډېر په هسکه غړی په ډاډ زړه باندې خبره کومه د دې سړي ډېر لوی کردار دی دی د آرټ دپاره هغه ویژنري کار کوي چې تاریخ به یاد ساتي موږ پښتانه ډېر کبرجن خلک وو فیصل جانه کله کله په ژوندونې خپل خلک ونه نازو خو خدای مکه چې هغه به نه وي که نه د هغو هغه خلا به موږ نشو پوره کولی د دې سړي خلا یقین وکړئ چې په تاریخ کې به پوره کول ډېر ګراني ډاکټر کرن خان زموږ د ټولو شریک مشر هغه به راسره صدارتي خطبه شریکوي زما سلام د ټولو لیدونکو ته ورسیږي خدای دې ستاسو د ټولو لیدونکو دغه نوی کال داسې بختور کړي چې څنګه ستاسو په زړونو او ذهنونو کې تېرېږي که څوک سم خواهشونه لرئ خدای هم خواهشونه خدای هم کاروبارونه روان که خواهشونه هم پوره شه د مرضونو نه خدای وساته ټول راته ښه د باد اوسئ بیا زه منندوی یم د اف جی سی د فواد د ویژن ګروپ اپ کمپنی د هغې د سایل او د طیبو بیا امن هاوسینګ ون چې حاجي رازق صاحب اخونخیل زموږ سره ډېر په نره باندې ولاړو د هغه منندوی یم بیا د خالد ایوب صاحب ډېر منندوی یم بیا زموږ سره چې چا هم په دغه ایونټ کې مرسته کړې ده که هغه چاته ټلیفون کولو که زموږ یو بینر چاپ کولو که زموږ سره څومره مرسته کړې بیا دا زموږ د سوات ارګنایزر دی د سوات د ایونټ ارګنایزر دی انور علي خان د ده هم منندوی و چې دی راغی د هغه ځای نه د کم ځای نه چې خلک راغلي که د سوات نه که د بټخیلې نه که د دیر نه که د مردان نه که د چارسدې نه که د سوابۍ نه که د کوهاټ نه که د جم نه که هغه هر څوک راغلي دي موږ لکه د اسلام آباد نه راغلي ځینې خلک پکې ډېر د لکي مروت نه او د دغه ځایونو نه هم راغلي د ټل نه د دې ټولو زه ډېر زیات منندوی یم چې تاسو په راتګ باندې پېښور ښکلی شو ستاسو په راتګ باندې موږ ښکلي شو ستاسو په راتګ باندې موږ یو ډېر ښه احساس ستاسو د نوراني مخونو نه واخیستو نو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم بیا د آرټسټانو خبره افسر جان وکړله تاسو یقین وکئ دې آرټسټانو ته موږ یو ځل ویلي دا زما ټول کشران دي خدای دې راته ولري ملګري مې دي دوستان مې دي دیو نه د پیسو خبره موږ سره کړې ده نه یې دا ویلي دي چې موږ نه راځو یا یې په ما باندې خپل هغه سټارډم خرڅ کړی یا یې دا ویلي چې مطلب موږ خو ډېر مشهوره یو که نه بیخي زما سره یې دویمه خبره کړې نه ده ټول ماله په نیمه خوله باندې راغلي دي زه د ټولو منندوی یم بیا د مقرب خان جي بیا د نعیم وډوکیټ زموږ د جی ایم صاحب زموږ د ډي او پي د ټیم زموږ د ساوند د ټیم د آصف استاذ د ګلورین د دې ټولو ملګرو زه منندوی یم چې موږ په نیمه خوله باندې راغلي دي کور یې ودان او زه به په اخره کې یوه خبره بله هم وکړم څنګه چې تاسو پښتنو موږ له مینه راکړه د نوي کال په شپه باندې تاسو راغلی زموږ کنسرټ مو کامیاب کو ستاسو مننه کوم ستاسو د ټولو به په دغه ټکساس کې څوک ملګري وي نو په 3 تاریخ باندې د باچاجي په هیوسټن کې کنسرټ دی او په 4 باندې په ډالاس کې دی نو دا زموږ د ټولو شریک استاد دی ګوره موږ ټول منو چې باچاجي زموږ روحاني استاد دی موږ ته ډېر څه زده کړي په دې هنر کې نو تاسو هم کولی شئ چې هلته هم کم ملګري هغو ته ووایه چې د باچاجي ایونټ له خامخا لاړ شي موږ به په دې تمه یو چې زموږ د دې ویډیو نه وروستو باچاجي هم چې ایونټ ختم کړي او هغه هم داسې یو پیغام را شریک کړي او زموږ د پېښور د دې کنسرټ خبره پکې وشي موږ به د هغه ځای غم جاړو هغوی به زموږ غم جاړو دغه شانتې به په شریکه باندې دغه کار روان ساتو د خیره موږ به کوشش کوو څنګه چې افسر جان وویل چې په موسیقۍ کې به موږ د خپل قام د اصلاح د خپل وطن د ښکلا د دې پښتون د دې خفا مخ د ځلا خبره به موږ کوو موږ به خپل کوشش کوو تاسو ملګرو چې څومره موږ سپورټ کړي په سوشل میډیا باندې ډېر ملګري پکې بد رد وایي خو اوس الحمدلله هغه څیز ورکېږي چې خلک بد ردي کوي غلطي کمنټې کوي ولې چې دغه خلک بیا پوهېږي چې دا د تاریخ حصه جوړېږي دا کمنټس پاتې کېږي زما کشر به یې ګوري زه به ورته څونه بیا بدې ښکارم نو که کوم ملګري د آرټ او د آرټسټ یا د هنر سره یا د شعر او ادب سره مینه نه ساتي یا پې بد لګي نو هغه هم بس داسې غلي تېر شي خیر دی لکه ګزاره به زموږ سره کوئ او کوم ملګري چې مونږ هڅوي مونږ له ډاډ راکوي نو د هغو ډېره مننه په دواړه لاسه ورته سلام کوو نوی کال مو بختور شي ډېره مینه او احترام د آرټ د هنر د شعور مینانو ډاډه اوسېږئ ډاډه چې دا یاران ژوندي که نه ګیر چاپېره که خادي ده که ماتم دی
ما سره زما د خپلې پښتو غم دی ستاسو آرټ ستاسو هنر دا به کله لوېدو ته نه پرېږدو ټولو ته د نوی کال یو ځل بیا زموږ د ټولو لخوا مبارک شي ښاد آباد او بریالي راته اوسئ